قرآن د الله کلام دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوم رسالت او نبوت چې دعویدار دی دا برحق دی. په دې باندې ډېر ښه پوهېدل، لکن بغض، عناد او حسد دې ته نه پرېښودل چې د قرآن په حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په حقانیت باندې دوی اقرار وکړي او دا ومني. دوی ته دا خبره ثابته وه چې قرآن د الله کلام دی. دوی ته دا ثابته وه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. لکن بغض، عناد او حسد دې ته نه پرېښودل چې د قرآن په حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار وکړي. بالاخره بغض، عناد او حسد دې ته وهڅول چې د حق په وړاندې ودرېږي او د حق مقابله شروع کړي. په مکې مکرمه کې مشرکین راټول شو، په خپل مجلس کې دا فیصله وکړه چې نه به موږ په خپله قرآن کریم اورو او نه به د قرآن کریم اورېدلو ته څوک پرېږدي. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافرانو به ویل چې تاسو قرآن کریم ته غوږ مه ږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن لولي دې ته غوږ مه ږدئ، او چې کله هغه د قرآن کریم تلاوت کوي تاسو شور ماشور جوړ کړئ، خلق مصروفه کړئ په خپل غالمغال او شور ماشور باندې د قرآن کریم د اورېدلو نه، لعلکم تغلبون، کیدای شي چې تاسو کامیاب شئ. زه ټولو علماو ته درناوی لرم، بېادبي نه کوم. تر اوسه پورې هم دا خبره زموږ تر غوږونو را رسېږي چېرته چې یو عالم چې هغه د قرآن کریم په ترجمه او په تفسیر کې پوره تخصص لري، د الله کلام په ترجمه او په تفسیر سره بیانوي، په څرګنده توګه د همدغه عالم مخالفت کیږي او د دغه عالم ترجمې او تفسیر ته العیاذ بالله د ګمراهي لقب ورکوي. تاسو به هم اورېدلي، درنو علماو به لیدلي وي او اورېدلي به وي چې چېرته به یو عالم د قرآن کریم ترجمه شروع کړه یا به د قرآن کریم تفسیر شروع کړه، د ملایانو له طرفه به عوام بندېدل او منع کول به چې تاسو د قرآن کریم تفسیر او ترجمه مه اورئ چې ګمراه کېږئ. الله وی: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دا د مکې د مشرکینو او د مکې د کفارو عادتو. راشه د الله رب العزت کلام پرانیزه، د الله د یو مسلمان بنده په صفت یا د عالم په صفت د الله کلام پرانیزه، واوره چې الله رب العزت تا ته څه پیغام لري او ته په کومو باندې روان یې. مشرکینو خو دا فیصله وکړه
لیکن دا ظالمان بیا په پټه باندې تلل چې چېرته به محمد رسول الله قرآن په لمانځه کې لوسته په پټه به د رسول الله نه قرآن اورېد ځکه عربو بلیغ او فصیح کلام سره بې حده مینه درلودل خو یو به د بل نه خبر نه و ټول به په پټه ورتلل یوه شپه ابو جهل اخنس بن شریق ولید بن مغیره یا ابو سفیان درې واړه لاړل په کوم ځای کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن لوست هلته په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن اورید کله چې دا درې واړه سره یو ځای نو ولید بن مغیره ابو جهل ته وویل من خلق د قرآن کریم د اورېدلو نه منع کوو او دا ورته وایو چې تاسو قرآن ماورئ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه او نن په خپله پټ راغلي یو او دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن اورو که د قریشو یا د مکې ناپوهه خلک په موږ باندې پوه شول نو هغوی به موږ ته څه وایي نو ابو جهل اخنس بن شریق او ولید بن مغیره ځان سره دا فیصله وکړه چې له نن نه به وروسته نه راځو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه به قرآن نه اورو دلته خو یې وعده وکړه چونکه دوی بلیغ او فصیح کلام سره بې حده مینه درلودله یو د بل نه خبر نه دي درې واړه بیا لاړل چې کله درې واړه بیا سره یو ځای نو ولید بن مغیره ابو جهل ته وویل چې موږ خو دا فیصله کړې وه چې بیا به نه راځو او قرآن کریم به له رسول الله نه نه اورو په پټه باندې نن خو بیا سره یو ځای شو دلته نو راځئ چې په محمد رسول الله ایمان راوړو دا ومنو چې قرآن کلام الهي دی دا ومنو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی که دا رښتینی و ګټه به یې موږ ته راورسي العیاذ بالله که دروغجن و نو بال به یې پر ده باندې وي موږ ته کوم ضرر نشي رارسولی خو عناد تعصب او حسد ابو جهل دې ته پرې نه ښوده چې دا ومني چې قرآن کلام الهي دی بغض حسد عناد ابو جهل دې ته پرې نه ښوده هغه چې د رسول الله په حقانیت او په رسالت باندې اقرار وکړي دا ځکه چې ابو جهل بنو مخزوم پورې تړاو درلود او رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم پورې تړاو درلود او د دې دواړو قبیلو ترمنځ له ډېره وخته راهیسې سیالي روانه وه ابو جهل د رسول الله رسالت او حقانیت نشو زغملی نن هم درنو حاضرینو موږ وینو چې د ډېرو سترګې د تعصب او حسد پردو لنډې کړي نن موږ وینو چې د ډېرو غوږونه د تعصب بغض او عناد پردو کاڼه کړي دي د همدغه بغض له وجې د حسد له وجې له عناد له وجې نه د حق د اورېدلو توان لري نه د حق د لیدلو توان لري خو زه وایم قرآن بیانول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بیانول د
فقهاو او مجتهدینو په ځانګړې توګه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د اقوالو بیانول دا زموږ شعار دی، دا زموږ هدف دی، او همدغه هدف لپاره به خپل ځانونه هم قربانوو او خپلې وینې به هم تویوو. الله اکبر. د دارالعلوم دیوبند د اکابرین د مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله نه واخله تر اوسه پورې چې صدر المدرسین سعید احمد پالمپوري الله دې په عمر کې ورته برکت واچوي، دا په واقعي توګه باندې د امام ابو حنیفه د امام اعظم رحمه الله د عقیدې واقعي ترجمانان. که څوک رواج راټولوي، خرافات راټولوي او هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته منسوبوي، موږ دا کله نشو منلی. من به ده ته وایو چې ته د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده اول ځان ته معلومه کړه چې د امام اعظم عقیده څه ده او تا څه ورپورې تړلي، ځان نه ځان خبر کړه، د هغه د فقاهت، د هغه د تقوا او د هغه د اجتهاد نه ځان خبر کړه. هر مزخرف شی، هر فاسد رواج او هر بدعت د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې ځای نه لري. دا مذهبي نه بلکې متذهبین دي چې ځان په زوره مذهبیان ګرځي. من به د دوی په وړاندې درېږو. د امام ابو حنیفه رحمه الله سپېڅلې عقیده به ورته بیانوو او د هغو ګستاخانو په وړاندې به هم درېږو چې هغوی څخه د ائمو شان، فقاهت، اجتهاد او تقوا ارزښت نه لري. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې بدعت ځای نه لري. د بدعت په اړه شیخ مولوی الله صاحب تفصیلي خبرې درته وکړې او نه چاته دا حق ورکوو نه دا اجازه ورکوو چې د څلور واړو امامانو په شان کې په ځانګړې توګه د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په شان کې ګستاخي وکړي یا هغه ته بد نسبت وکړي. خو د الله په خاطر علماو ته هم دا وایم او ناستو درنو عوامو ته هم وایم چې د دې ډېرو ټاپو او د دې ډېرو القابو نه ځان وساتئ، کنې الله څخه به ډېر سخت مسؤلي الله به درنه پوښتنه کوي. زه دا خبره تاسو ته په پوره باور او په پوره یقین کوم چې د حق مخه هیڅوک نشي نیولی. که دا ټوله دنیا هم د حق په وړاندې ودرېږي، والله العظیم که د حق مخه نیولی وشي، حق به الله رب العزت د مسلمانانو تر غوږونو رسوي. که نن زه خپل مسؤلیت ادا نه کړم، د یو عالم په صفت باندې حق بیان نه کړم، زما پر ځای به الله رب العزت یو بل ځوان عالم پیدا کوي، هغه به قرآن او سنت د الله د بندګانو تر غوږونو رسوي. نن ستاسو مسؤلیت دی چې قرآن او سنت به د الله رب العزت د بندګانو تر غوږونو رسوئ. د شرک، بدعت، خرافاتو او فاسدو رواجونو په وړاندې به لکه فولاد درېږئ. که دا مسؤلیت مو ادا الله رب العزت به ستاسو پر ځای
خپل نور نیکان بندګان علما کرام پیدا کړي هغه به دا حق د الله رب العزت د بندګانو تر وګونو رسوي خو موږ به بیا الله څخه مسؤول یو الله رب العزت به رانه پوښتنه کوي دا شخصا خپل ځان درته ښیم څونه پروپاګانډه څونه قصې قسم په الله که مې دونه ذره سوچم پې خراب نه یې زما عزت کم کړی نه یې زما د دعوت مخه نیولې نه یې زما احساس ضعیفه کړی بلکې له هغه نه مې وروسته احساس لا پیاوړی شوی الحمدلله د الله د بندګانو په زړونو کې مو محبوبیت لا پسې زیات شوی او چې یو ورځ ژوند مو الله هم راکړی وي دغه زموږ دریځ دی دغه زموږ هدف دی دغه زموږ شعار دی او د دې نه به ځان قربانوو زه د ټولو علماو خیر خوایم هیڅ چا سره زه نه تعصب لرم نه عناد لرم نه بغض لرم او وجدادا و ایمانا ځان ته دا اجازه هم نه ورکوم چې زه چا سره تعصب وکړم وجدانا و ایمانا ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې زه چا سره عناد وکړم یا حسد وکړم خو د حق بیانول دا زما شعار دی که ټوله دنیا هم رانه خفه وي زما همدا خبرې دي که ټوله دنیا خوشحاله وي زما همدا خبرې د طفیل بن عمرو الدوسي قصه خو به تاسو اورېدلي هغه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکې مکرمه کې ژوند کوي د مکې مشرکین تل په دې هڅه کې ول چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه ونیسي هره لاره یې لټول بالاخره د دې و دشمني د عناد او د حسد له وجې دې ته ورسېده چې د حج په موسم کې به یې د مکې مکرمې په لارو کې خلک کېنولي ول چې د لرې ځایونو نه به کم خلک د حج لپاره راتلل هغو ته به یې ویلي چې دلته داسې یو کس پیدا شوی چې زموږ اتفاق یې را خراب کړی دی داسې یو کس پیدا شوی چې د ورونو ترمنځ یې جدایي راوست داسې یو کس پیدا شوی چې د پلار او د زامنو ترمنځ یې جدایي راوستې پام کوئ چې د ده خبرې وانهورئ نه به ورسره کېنئ او نه به یې خبرې اورئ طفیل بن عمرو الدوسي وایي زه هم په همدغو کسانو کې وم دا پیغام ما ته هم راورسېد خو کله چې دا پیغام ما ته راورسېد نو ما څه مالوچ راواخیستل په خپلو غوږونو کې مې نه ایستل د دې لپاره داسې نه چې ناڅاپه هغه چېرته خبرې وکړي او هغه خبرې زما تر غوږونو راورسېږي نو خپل غوږونه مې بند کړي راغلمه مکې مکرمې ته چې کله مکې مکرمې ته راغلم نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې د قرآن کریم تلاوت کوي چې کله د قرآن کریم آواز زما تر غوږونو راورسېده په ما باندې ډېر عجیب تاثیر وکړ ځان سره مې وویلې زه ورځم زه هوښیار سړی یم لوی ادیب یم لوی شاعر یم کوم څه چې دا وایي که د ارزښت وړ و زه به یې واورم او که د ارزښت وړ نه و زه به ترې روانېږم ځم به ورغلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې جریان وویلې هغه د الله رب العزت د کلام تلاوت پر ما باندې شروع
داسې کلام چې د دې په شان فصاحت، بلاغت، اعجاز ما په ژوند کې د یو عرب په کلام کې هم نه و لیدلی. زه په دې باندې پوه شوم چې دا د بشر کلام نه دی، دا د الله کلام. نو د محمد رسول الله تر مخه مې ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. مسلمان شو. اوس هم زه پوهېږم ستاسې تر غوږونو رسېږي چې د فلاني عالم خبرې ما اورئ، دغه فلاني عالم خبرې ما اورئ، د هغه بل خبرې ما اورئ د الله لپاره. او موږ په پښتو کې یو متل لرو، وایي مخکې د دې نه چې اوبو ته ننوځې خپلې موزې مه وباسه. ته خو یو وار واوره چې دا عالم تا ته څه پیغام لري. د یو مسلمان په صفت باندې 2 ورځې ته واوره چې دغه عالم تا ته څه وایي. وروسته د هغه نه الله تا ته عقل درکړی، الله تا ته تمیز درکړی، الله تا ته تفکیک درکړی، ته کولی شې چې په خپله باندې فیصله وکړې. سږ زه حج ته تللی وم، الله دې تاسو ته نصیب کړي. د سهار مانځه نه راووتلم، حاجي صاحبان لیدلي چې د سهار د مانځه نه د حج په موسم کې راوځئ بېحده ازدحام وي، ډېر رش. په همدغه وخت کې یو ځوان چې د دغه جنوب غرب حوزې نه و، زه یې ولیدلم احرام یې په ځان و، لاس یې راکړه او په دغه ازدحام کې ودرولم، جړل یې راته. ما ورته ویلې څه خبره ده، ولې جاړې؟ ده راته ویلې حاجي مولوي صاحب زما 6 شپې یا 15 شپې شوې چې زه راغلی یم حرمینو ته او 15 وخته جمع ته م راځم. دلته موږ سره یو ملا دی په کوټه کې راته ویلې چې څومره منځونه تا د حرم د امام پسې کړي، دا یو هم صحیح نه دی، دا به ټول بېرته د سره راګرځي. علما دلته ناست دي، د حرمینو شریفینو امامان دا ټول مقلدین دي. شوافع احنافو ته دا نشي ویلی چې تاسو په باطله یاست، احناف شوافعو ته نشي ویلی، همدارنګه موالیک رواخله سره د حنابلو. زه دې ته حیران یم چې دا څومره جرأت، دا څومره جسارت چې د یو مسلمان تر غوږ ته ور ورسوي چې کوم مونځ تا د مکې د امام پسې کړی، دا مونځ دې صحیح نه دی، دا به بېرته راګرځوي. قسم په الله چې د مکې امامان وینئ، له لرې نه د هغو د مخونو نه د ایمان نور او شعلې بادېږي. څومره چې د رسول الله د سنتو پابند دي، څومره چې هغه تقوادار دي، موږ په 100 کې 10% په ځان کې هم نه وینو. نو دې ځوان ته مې همدغه خبره وکړه، مخکې له دې چې ته اوبو ته ننوځې پایڅې مه بډبهه، موزې مه وباسه، حقیقت درکړه، ته په حقیقت باندې پوه شه. ولې دا خبرې زه د خپل د زړه د درده کوم. هدف مې د چا توهین نه دی، هدف مې د چا سپکاوی نه دی، هدف مې د چا بې عزتي نه ده. درد را سره دا دی چې د یو عالم په صفت باندې چې الله د قیامت په ورځ ودرئ خپل حضور ته، هغه ته به بیا جواب ځي. درې خبرې کوم، خبرې را لنډوم. لومړنۍ خبره مې درنو فاضلانو ته ده، دلته ناست یاست. لومړنۍ خبره مې درنو فاضلانو ته ده. دویمه خبره مې درنو عوامو ته ده، البته مشرانو او سپینګیرو ته. او دریمه خبره مې تنکیو ځوانانو ته ده. درنو فاضلانو، د ټولو نه خو مخکې چې نن د ستاسې په سر باندې د فضیلت دستار ایښودل کېږي، د دې مبارکي درته وایم.
په دې سوچ کې مو اوسئ چې 10 کاله 12 کاله مې طالبي وکړه، نن د استادانو لخوا ماته د فضیلت دستار تړل کېږي، همدومره مې مسؤلیت و خلاص. نه ګرانه فاضله، نن چې ستا په سر باندې د ستار فضیلت د درنو شیوخو او علماو لخوا تړل کېږي، د مسؤلیتونو لړۍ دې له نن نه وروسته شروع شو. ته د کور نه مسافر وې، ته د خپل مور او پلار نه لرې وې، ته د خپل ورونو او د خویندو نه لرې وې، اولګې دې تېرې کړې، تندې دې تېرې کړې، نا امیدیانې دې تېرې کړې، نن دې الله ارمان پوره کړ، د فضیلت دستار دې په سر باندې ایښودل کېږي. نو د ټولو اقاربو دې، د والدینو دې، د ورونو دې، د خویندو دې او د دې مسلمان ملت سترګې تا ته دي چې دا عالم به اوس زما لپاره څه کوي. نن ته په قرآني علومو سنبال شوې، نن ته په نبوي علومو باندې سنبال شوې، نو د ټول ملت سترګې تا ته دي چې دا خو په قرآني او نبوي علومو سنبال شو، اوس دا په خپله د قرآن او د سنت د خدمت مصدر ګرځي که نه ګرځي. ستا مسؤلیت ستا په امامت باندې نه خلاصه کېږي. لوی مسؤلیت دی امامت، ستر عزت دی. محمد رسول الله د دې ترڅنګ چې امام و، لوی امام او مجاهد و، د دې ترڅنګ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام و، د حق داعی و، د دې ترڅنګ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام و، توحید بیانو، د شرک، بدعات، خرافاتو او د فاسدو رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه کوله، د غره په شان ولاړ. ستا مسؤلیت صرف دا نه دی چې ته یو ځای امام شو، ستا مقتدیان تا ته 3 وخته ډوډۍ راوړي او 5 وخته مونځ ورکړي او بس. ته به توحید بیانې، ته به د خپلو مقتدیانو د عقایدو په اصلاح کې هڅاند اوسې، ته به د خپلو مقتدیانو د اخلاقو په اصلاح کې هڅاند اوسې. او کم ماشومان چې هلته مسجد ته یا مدرسې ته تاسو که راځي، دا به ټول د قرآن او د سنت په عقیده باندې سنبالئ. د امام ابو حنیفه رحمه الله د عقیدې نه به یې خبرئ. او د دې ترڅنګ د دعوت په اسلوبو باندې به ځان پوه کوئ چې زه څنګه دعوت وکړم. بخښنه غواړم مولوي صاحبان، په ځینې ځایونو کې چې موږ ګډون کوو، یا د جمعې مونځ یا جلسې وي،